سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د آران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او بیړنیو خبرونو ته. پاکستان یو ځل بیا فرضي کرښې ته څیرمه د افغانستان په ځینو سیمو هوایي بریدونه کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت هم یاد بریدونه تایید کړي دي او په خوست کې د لاسو ملکي وګړو د شهادت خبر ورکړی دی. د افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې پاکستان یو ځل بیا پر خوست هوایي بمبار کړی دی چې پکې د یوې کورنۍ لاس غړي شهیدان شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي پاکستانی پوځ تېره شپه د خوست د ګربزو ولسوالۍ په مغلګۍ سیمه کې پر یوه کور بمبار کړی چې 9 ماشومان او یوه ښځه شهیدان کړي دي. د مجاهد په خبره پاکستانی پوځ کونړ او پکتیکا کې هم بریدونه کړي دي چې پکې 4 ملکیان ټاپیان شوي دي. پاکستان تر د وړاندې هم پر افغانستان بمبارۍ کړې وې چې بیا د افغان ځواکونو له کلک ځواب سره مخ شو او دغه جګړې شاوخوا 9 ورځې په وقفه ډول دوام وکړ. که څه هم قطر او ترکیه د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب هڅه وکړه خو د پاکستان غیر منطقي غوښتنې د لامل شوې چې دغه خبرې بې پایلې پای ته ورسیږي. د افغانستان اسلامي امارت جګپړو چارواکو په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې که پاکستان بیا پر افغان خاوره برید وکړي نو دوی به اسلام آباد هدف وګرځوي. که څه هم د افغانستان اسلامي امارت ویاند د پاکستان وروستي بریدونه تایید کړي دي خو لا یې هم د عکس العمل په اړه کوم څه نه دي ویلي.